شیر دي څو دقیقې ودرېږو دا دی د بسم الله الرحمن الرحیم. دا د وادي سره سم تاسو سره وعده کړې وه چې په ډېره یو مهمه موضوع باندې چې د احمدشاه مسعود خینه فرشته حضرتي په سویډن کې د سویډن د یو پلټنې په ترڅ کې په درغلیو تورن شوې ده او د سویډن د پولیسو حکومت لخوا نه د څار لاندې ده. فرشته حضرتي د احمدشاه مسعود د ورور احمدیه مسعود خینه ده. دلته په سویډن کې کلونه کېږي چې اوسیږي او د سویډن په یو مشهور ستر ښار کې چې ګوتنبورګ ورته وایي او سویډنیان ورته یوټیوبوري وایي، هلته د افغاني ښځو د نړیوالو افغانو ښځو د مرکز د اتحادیې مشره ده او همدارنګه یو بله اتحادیه هم لري چې د سویډن افغانستان ټولنې په فاونډیشن په نامه باندې د سویډن افغانستان کمیټه نه، سویډن افغانستان فاونډیشن په نامه باندې یو ټولنه هم لري. د دغه دواړو اتحادیو مشري لري په غاړه باندې نوموړې میرمن فرشته حضرتي چې همیشه دوی په درغلي کړې ده او دلته هم په درغلیو کې دوی یو لړ هغه ویزې چې باید افغانانو ته ورکول شوی تر څو دلته راشي په مختلفو سیمینارونو کې د افغانانو درد یا د افغانانو مشکلات ووایي. دوی په درغلیز ډول باندې ځینې سیمینارونه جوړ کړي چې په حقیقت کې هغسې سیمینارونه نه وو. ملګرو دا ویډیو شیر کړئ چې ټولو خلکو ته ورسیږي. نه وو دا نو دې دغه سیمینارونه جوړ کړي وو او په دغه سیمینارونو په ترڅ کې باندې دوی د ویزې رایستلې وي او دغه ویزې بیا په $100,000 خرڅ کړي دي. دغه راپور چې د یوهانا کارلسون لخوا نه تهیه شوی دی او د سویډن د مشهورو اخبارونو نه دی چې اکسپریس په نامه باندې یادېږي او یوهانا کارلسون چې دا د ګرانسکینګ چې په انګلیسي کې په پښتو کې ورته پلټنه وایي او په سویډني کې ورته ګرانسکینګ وایي، د هغې پروګرام په پایله کې دغه پلټنې کړي دي او دغه ښځه یې راپیدا کړې ده. د دې ښځې خپلوان یو تعداد خپلوان چې دي په استرالیا کې اوسیږي او بله برخه چې دا د احمدشاه مسعود کورنۍ ده چې په کابل کې اوسیږي. نوموړې ښځه په درغلۍ دومره رسېدلې ده چې دی په اسلام آباد کې هم د میګریشن کسانو ته په سرینا هوټل کې ډوډۍ کړې وه او هغه ډوډۍ راپورونه او بیلونه هم په دغه راپور کې شته دی چې په هغې ډوډۍ باندې دوی څومره مصرف کړی و او په آخر ځل دا چې ګیر شوې وه 4 واړه ماشومان چې غټ ماشوم پکې 15 کلن دی چې په 2010 کال کې پیدا شوی و. خو دا خبره چې دا ویزه پخوا اخیستل شوې وه نو ځکه 2010 کال کې پیدا شوی و نو دا د 2015 کال خبره ده. په هغه وخت کې 15 کلن و دا ماشوم. دغه ماشوم چې د دې سره 3 نور وروڼه چې زه دا نومونه مکمل واخلم، احمد امید 15 کلن و او د هغه نور وروڼه چې دی فهیم او بل رور حسیب الله سره یو ځای دوی روان شوي او بیا د احمد، حسیب الله، امید او فهیم دا 4 واړه وروڼه چې هر یو نه $100,000 اخیستي $80,000 کېږي او د اخرین ځل لپاره چې ما وویلې د اسلام آباد کې د سویډن سفارت ته د ډوډۍ کړې وه او د میګریشن کسانو ته او دغه ویزې په هغوی سره په دغې باندې اخیستې وي. هغوی بیچارهګان په دې نه وو پوه شوي چې دا ښځه د درغلۍ لخوا نه دوی سره دا ډوډۍ کړې ده. هغوی داسې فکر کړی چې دا دوی ته یو میلمستیا غوندې ده یو دغه ده. نو دا ښځه چې دغه راپور چې دی تقریبا 1200 صفحې دی په محکمه کې پرون د دوشنبې په ورځ وړاندې شوی دی او د محکمې د لومړنیو اعلاناتو یا فیصلې له مخې نه 4 کسان له دندو نه ځای پر ځای ګوښه شوي دي او په دغه 4 کسانو کې 2 ډیپلوماتان دي او 2 نور مامورین دي او د داسې امکانات هم شته دی چې د خارجه دفتر د میګریشن یا د مهاجرینو د کارمندانو ډیری کسان په دغه قضیه کې له دندو لرې شي او له دې ورخوا چې دی داسې احتمال هم شته چې پخپله د میګریشن ټول اتباع عمله چې په دغه کې خارجي دفترونو کې په کنسولګریو کې سفارتونو کې کار کوي هغه د تحقیق لاندې ونیول شي او د بررسي او څېړنو لاندې ونیول شي. یو ډېره لویه ستونزه یې راولاړه کړې ده په سویډن کې. پرون محکمې ابتدایي پرېکړه اعلان کړله او دا چې نوموړی کس
څوک چې په میګریشن کې کار کوي هغه دغه د خپله د سیریا دی او هغه هم یو قسم نور تورونه پې هم راپورته شول او نور کسان چې دی د افریقایي دی په هغه باندې هم نور تورونه راپورته شول او داسې نور کسان چې دي په دې باندې دا خبره ډېره تر اوجه پورې رسېدلې ده. نو فرشته حضرتي چې ده دا راپور زما په دې بل لاس کې موبایل کې ګورم نو ځکه د همدې نه دا لولم درته. په دې کې د دوی دلته یو خبره لیکلې ده چې دویمه برخه د کانفرانس وایي چې دوی خلکو چې دی د کانفرانسونه جوړ کړي وو کله چې موږ سیمې ته لاړو د خبریالان وایي کله چې زه سیمې ته لاړم او هلته مې د خلکو نه پوښتنه وکوله هلته نه چا په دغه نامه اتحادیه پېژندله او نه یې په دغه نامه باندې د کانفرانسونو څخه خبر وو. وایي د خبریاله وایي چې مهمه دا وه چې کله دغسې ډول کانفرانسونو ته د افغانستان نه خلک رابلیږي نو په سویډن کې افغانانو ته باید لومړیتوب ورکول شي تر څو وکولی شي په اسانۍ سره دغه مسله مطرح کړي. وایي بدبختانه نوموړي ښځې دا کار نه و کړی او دا کار یې دغه کړی نه و یعنې د هغه کسان یې راوستي وو ځکه دوی پکې هغوی د خپل تجارت غم و. په درېیمه برخه کې د دې راپور لیکي چې په آماده ډوډۍ خبره کړې وه چې د غرمې ډوډۍ په سرینا هوټل کې ورکړې وه دا یې په 2014 کال کې دا کار کړی و او هلته یې د امیګریشن د رئیس سره دا دغه کړې وه. نو څلورمه برخه کې دا لیکي چې د ډیپلوماتانو سره یې پټې کتنې او لیدنې کولې او هغوی سره به یې داسې دغه کوو. نو داسې مختلف دغه دا راپور ډېر غټ راپور دی او پنځمه برخه کې دې لیکلي دي په یو ځای کې لیکلي دي چې دا چې واضح دلته ورته لیکلي دي وایي د ډېرو اوږدو ټلیفونونو دغه څخه چې دی اړیکو څخه وروسته موږ په دې ونه توانېدلو چې ښځه پیدا کړو. هغه وایي چې زه پوهېږم چې دا ښځه څوک ده او دا سویډنۍ افغانه ښځه څوک ده او د چا سره کار کوي او دا د افغانستان فاونډیشن د اسوینس افغان فاونډیشن مشره ده چې په یوتیبوري کې د بیشکوپس ګاردن یا د بیشکوپس سیمې کې دغه دی. خو بالاخره مې وایي پیدا کړه وایي هغه چې ده هغه خپل ځان داسې دی چې هغه د یو سیاستمدار سره چې مشهور سیاستمدار دی په افغانستان کې د احمد ولي مسعود د کورنۍ چې هغه د تاجک ګورله‌ای یا جنګ سالار احمد شاه مسعود څوک چې په د بلژیمي القاعده سړي له خوا نه په 2001 کې ووژل شو د هغه وړوکی ورور دی د هغه خپلوانه ده. ما چې کله دغه کوشش وکړ چې احمد ولي مسعود په دغه جریان کې واچوم د هغه سکرتر ما ته په جواب کې وویلې چې هغه د دوی سره کار نه کوي. وایي ما ورته وویل چې زه غواړم د هغې سره څو خبرې وکړم په ټلیفون باندې مګر د هغوی زما پر ما باندې ټلیفون را بند کړ. نو دا د ایکسپریس اخبار جمله دغسې ده دلته زما ملګري د سویډن هم دي. نو دا د دوی دغه ده 1200 صفحې راپور دی ملګرو او په دې باندې ډېر زیات جنجالونه راپورته شوي دي. هغه کسان ماشومان پیدا شوي هم دي چې دوی ته شل ځله راغوستلي دي خو میګریشن څخه چې کله دا دې خبرې له پوښتنه کوله چې دا ماشومان به تاسې ډیپورټ کوئ که نه نو د انساني حقوقو په بنا باندې د میګریشن ښځې مشرې د دې خبرې د جواب ورکولو څخه یعنې دغه وکړه چوپوالی اختیار کړه غوره والی دی وکړه چې چوپوالی اختیار کړي. نو دغه غټه مسله وه چې نو دغه مسله په ایکسپریس اخبار کې چې راغلې ده او دا مشهوره دغه ده نو د که په راتلونکي کې به وګورو چې د دې مسلې اخره نتیجه څنګه راوځي خو اوسه پورې تر اوسه پورې معلومات نه دی شوی. او زما خبرې هم دومره وي انشاءالله په راتلونکي کې به بیا که په دې اړه کومه خبره پیدا شوه نوي مخې ته راغلل بیا به یې تاسو سره شریک کړو. خو دغه کوم کسان چې راوروستل شوي دي دا په دې نامه چې دوی په سیمینارونو کې ګډون کوي او دوی سیمینارونو ګډون نه دي راغلي او نه سیمینارونو دغه شوي نه ده. تر بیا خدای پامان. 1200 صفحې راپور دی ملګرو او په دې باندې ډېر زیات جنجالونه راپورته شوي دي. هغه کسان ماشومان پیدا شوي هم دي چې دوی ته شل ځله راغوستلي دي خو میګریشن څخه چې کله دا دې خبرې له پوښتنه کوله چې دا ماشومان به تاسې ډیپورټ کوئ که نه نو د انساني حقوقو په بنا باندې د میګریشن ښځې مشرې د دې خبرې د جواب ورکولو څخه یعنې دغه وکړه چوپوالی اختیار کړه غوره والی دی وکړه چې چوپوالی اختیار کړي. نو دغه غټه مسله وه چې نو دغه مسله په ایکسپریس اخبار کې چې راغلې ده او دا مشهوره دغه ده نو د که په راتلونکي کې به وګورو چې د دې مسلې اخره نتیجه څنګه راوځي خو اوسه پورې تر اوسه پورې معلومات نه دی شوی.
او زما خبرې هم دومره وي انشاءالله په راتلونکي کې به بیا که په دې اړه کومه خبره پیدا شوه نوي څه مخې ته راغلل بیا به یې تاسو سره شریک کړو خو دغه کم کسان چې راوړستل شوي دي دا په دې نامه چې دوی په سیمینارونو کې ګډون کوي او دوی سیمینارونو ګډون نه دي راغلي او نه سیمینارونو دغه شوي نه ده تر بیا خدای پامان